أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين دیتا ویلکی سورة البقرة بقرة چیدنو دا غوات ویلکی سورة البقرة تا سورة البقرة زکوی چې په دې کې واقعا ذکر شوی ده د بقرې د غوا د سخي هغه واقعا په کې ذکر و نو ذکر یې ټول سورت ته نوم کې د سورة البقرة چې د غوا واقعا په کې ذکر ده هغه دا چې بني اسرائیلو وروسته واقع راځي د غوا بندګي به کوله دارنګه د سخي بندګي به بني اسرائیلو کوله د الله رب العالمین د خوانه وته امر راغی چې تاسو ذبح د بقرې وکي غوا الاله کوي دیو چون چې را شروع کړل نو آخرت کې به ان شاء الله یوولو نو هغه غوای پیدا کړل چې په کوم صفات باندې ته الله خدلی و نو هغه به ذبح کړل دا واقعا روست راځي نو د وجلا په دې کې د غوا واقعا ذکر ده نو ذکر ټول سورت ته نوم کې د سورة البقرة دارنګه د بعض حدیثو کې د نور نمونه راغلي دي مرفوع حدیث او بعض موقوف روایتونو کې د صحابهونو نمونه چې هغه هم راغلي دي دویم نوم د دې سورته فستات القرآن فستات دا غټي خیمه ته وی د مجاهدینو خیمه دا غیر لاندې ډېر مجاهدین کینی او خپل سامانونه وغیرہ دا غیر لاندې دي نو دې تم فستات القرآن په دې وجه باندې وی چې د قرآن کریم ډېر مضامین هغه په دې سورۃ البقره کې ذکر شوی دي گویا کې دا یو غټه خیمه ده چې مشتمله ده په ټولو مضامینو د قرآن باندې نو ځکه فستات القرآن چې دا ورته وی دریم نوم د دې سورۃ الزهرا دا د چمک والا سورۃ د زهرا چمک ته وی دا نوم په حدیث کې راغلی دی دا د چمک والا سورۃ دی نو ځکه ته سورۃ الزهرا وی به سورۃ البقره چې دا د دې په حدیثو کې فضائل هم راغلي دي فضائل د سورۃ بقره په صحیح حدیث کې راغلي دي یو فضیلت چې هغه د سورۃ البقره چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي اقرأوا الزهراوین تاسو دو چمک والا سورتونه چې هغه لولای چې هغه سورۃ البقره او سورۃ ال عمران دي دا د چمک والا سورتونه دي دواړه چې قیامت ورځ باندې بادا راځي حدیث کې راځي او په خپل لوستونکو باندې چې دنیا کې چا دا لوستلي او عملي وکړي په هغې باندې به بره سورې کوي داسې سوره به کې ګویا کې دا ورېز ده
او دویم دا به د مرغانو په شانتې د مرغانې د یوې ډلې په شکل باندې به راځي چې وزرې خورې کړي او ستوري چې ښکته کوي. همدارنګه نبي صلی الله علیه وسلم دا هم فرمایلی دي چې سورة البقره تاسو په کورونو کې لولئ، ځکه چې شیطان هغه کور ته نشي داخلېدلی چې په کوم کور کې سورة بقره لوستلی کېږي. دا هم د دې غټ فضیلت دی. هغه کور ته شیطان نه مراد سرکش پیران دي، دا هغه کور ته نشي داخلېدلی او د هغه کور نه منډې وهي چې په کوم کور کې سورة البقره چې هغه لوستلی شي. همدارنګه نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي تاسو دا سورة بقره وایي په کورونو کې دا لولئ. داسې صورت دی لا یستطیعها البطله چې ساحران جادوګر هغه د دې طاقت نه لري چې د دې لوستونکي ته ضرر چې هغه ورکړي. مطلب دا دی چې ساحران جادوګر هغه سحر او جادو منتري کوي په یو کس باندې، په هغې کې اثر الله اچوي، لیکن څوک چې سورة بقره لولي په هغې باندې به سحر جادو اثر نه کوي، د هغې اثر به ختمیږي د دې په وجه باندې. د دې وجه نه کوم سړي باندې جادو وي، کوم زنانه باندې جادو شوي یو یقین باندې معلومه شي چې دا جادو دی، نو هغه ته ووایه سورة البقره چې هغه لوله، په هره ورځ باندې لوله سورة بقره. که په هره ورځ باندې ګرانې، ځکه چې دا د 2 سپارو نه زیاته ده تقریبا، نو به هر 3 ورځې پس چې دی نو سورة بقره هغه لولئ. نو په داسې سړي باندې او په داسې زنانه باندې به سحر جادو اثر نشي کولی، او که پېښ شوی وي نو هغه اثر به الله ختموي وي. دا څو ورځې پابندۍ باندې چې څوک ووایي نو سحر جادو اثر الله ترې ختموي. او دارنګې د دې د فضیلتونو نه دام ده چې په دې کې الله رب العالمین تقریبا 1500 حکمونه الله په دې کې ذکر کړي دي. بعضې مفسرین وایي 1500 احکام دي چې هغه په سورة البقره کې الله ذکر کړي دي، او بعضې مفسرین وایي په سورة بقره کې 1000 اوامر دي، امرونه چې دا وکړئ، دا لکه مونځ پابندي کوئ، زکات ورکوئ، روژې ونیسئ. داسې اوامر چې کوم دي نو دا پکې 1000 ذکر دي، 1000 پکې نواهي ذکر دي، او 1000 چې دی نو هغه پکې جملې خبرې ذکر دي چې الله رب العالمین د یو شي په باره کې موږ له خبر راکلی چې داسې کار مخکې زمانه کې شوی و، یا داسې وخت داسې کار دا به په راتلونکې زمانه کې کېږي، هغې ته جمله خبرې وي. نو دا پکې تقریبا 1000 پکې دا دي، او بعض وی چې 1500 احکام چې دي نو هغه په سورة البقره کې ذکر دي. د قرآن اکثر مضامین چې دي نو دا په دې صورت کې الله ذکر کړي دي. د دې وجه نه عبدالله ابن عمر رضی الله عنه دا سورة بقره دا په 8 کالو کې لوستلې وه، 8 کاله په دې باندې تېر کړي وو. هغه خو عربو په دې په معنی باندې الفاظ باندې پوهېدل، لیکن د دې په تفسیر او فهم کې او وخت یې تېر کړی و. 8 کاله کې سورة بقره لوستلې وه. د عمر رضی الله عنه باره کې راځي چې هغه سورة البقره د هغې تفسیر او د هغې فهم یې زده کړی و، نو په تفسیر او فهم سره دا لوستلې وه، نو په 12 کالو کې ختمه کړې وه. 12 کاله ځکه ډېر علمونه پراته دي، ډېر علمونه د صحابه او علم ته سړی حیران شي. په 12 کاله کې سورة بقره لوستلې وه، او بیا چې به کله دا ختمه کړله نو د خوشحالۍ د وجې نه به اوښ چې دی هغه به حلال که یو صدقه غوندې کې وکړه. د خوشحالۍ صدقه دې ته وایي چې سړی قرآن ختم کړي او بیا د هغې نه وروسته یو صدقه وکړي، نو دا جایز ده.
ریا پکې نه شهرت پکې نه او اصل یو صدقه سره وي قرآن ختم شي نو په هغې باندې یو خوشحالي کوي نو یو صدقه چې د هغه وکړي د الله په نوم نو عمر رضی الله عنه بیا صدقه هم کړې وه اوښې ذبحه کړی و نو دا ډېر ناشنا صورت دی مخکې صورت فاتحه ذکر شوله نو دا صورت چې دی نو دا د هغې لپاره تفصیل دی دې ته ربط او مناسبت ویلی کېږي صورت بقره په صورت الفاتحه پسې راوړه ځکه دواړو په منځ کې ربط دی دواړو په منځ کې مناسبت دی یو بل سره تړون دی نو ځکه دا صورت هغې پسې راوړه ولیکلی شو هغه دا دی چې په صورت فاتحه کې اجمال او په دې صورت البقره کې اوس د هغې تفصیلات به ذکر کوي لکه مخکې صورت کې وویل الحمدلله رب العالمین اعلان د توحید چې د هغې وکړو نو په دې صورت کې به مسله د توحید راوړي هلته وویل رب العالمین الله پالنه کوونکی د ټولو مخلوقاتو دی په دې صورت بقره کې به د تربیت بعضې اسباب هغه به ذکر کوي الله بره نه بارانونه کوي ځمکې نه بوټي راوباسي او دارنګې ځمکه یې فرش ګرځولې ده او دارنګې هواګانې پیدا کړي دي اوبه یې پیدا کړي دي وغیره وغیره د تربیت کوم اسباب چې د هغه په دې کې ذکر کېږي دا یې تفصیل شي هلته وویل الرحمن الرحیم نعمتونه الله ورکوي دې صورت کې الله ذکر کوي عام نعمتونه په انسانانو دا هم ذکر کوي او خاص نعمتونه په بني اسرائیلو هغه هم ذکر کوي مخکې ویل مالک یوم الدین نو په دې صورت کې د قیامت تذکره هم کوي وبالآخرة هم یوقنون او د قیامت یره او د قیامت هغه تذکره هغه په دې صورت کې چې هغه کوي مخکې عبادت او استعانت چې هغه ذکر په دې صورت کې مو ذکر کوي د الله بندګي عبادت چې په دې عبادت باندې دغه امر کړی دی یعقوب علیه السلام خپلو بچو ته امر کړی و په عبادت کولو د الله باندې یوازې او دارنګې الله امر کړی دی موږ او تاسو ټول انسانانو ته په عبادت باندې چې بندګانو زما بندګي وکړئ عبادت یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذي خلقکم بیا هلته ویل اهدنا الصراط المستقیم موږ ته یا الله نیغه لار او سیده لار راوښوې په دې صورت کې وایي چې دا نیغه لار څه دی ذلک الکتاب لا ریب فیه که سیده لار غواړې که نه دا کتاب دی که نه قرآن په لاره باندې روان شي نو سیده به الله ته ورسېږي او سیده به جنت ته ورسېږي دا ډېر ناشنا مناسبت دی اهدنا الصراط المستقیم دلته وایي ذلک الکتاب لا ریب فیه او هلته به په آخره کې درې ډلې بیان کړلې یو منعم علیهم او دویم مغضوب علیهم او دریم ضالین نو په دې صورت کې اول سر نه الله رب العالمین دغه درې ډلې ذکر کړې دي منعم علیهم څوک دي متقین دلته تعبیر ترې کوي په متقینو باندې د هغو پنځه شپږ صفات راوړي مغضوب علیهم څوک عنادي کافر ان الذين كفروا سواء عليهم د دې بیان دلته کوي او د دې سزا ذکر کوي او ضالین چې ونو مخکې یو قول پکې دا و چې د دې مراد منافقان دي ومن الناس من يقول آمنا په دې صورت کې اوس راځي په دې اوله کې نو درېیمه ډله د منافقانو الله ذکر کوي د هغو 15 یا 14 قباحتونه بد صفات هغه به ذکر کېږي نو چې سړی سوچ وکړي نو سورة البقره دا تفصیل دی د هغه خبرو چې په سورت فاتحه کې اجمالا ذکر شوي وي سورة البقره چې دی نو دا به مدني صورت دی او دا هغه صورت دی چې د مدینې په اوایلو کې نازل شوی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله مدینې ته هجرت وکړو نو په مدینه کې په دغه اولنو اوقات او اولنو وختونو کې الله رب العالمین د سورۃ بقره نزول شروع کړ نو دا د هغه وخت صورت دی صرف یو آیت نیم به
که د سوره مدینې نه بهر نازل شوي او په آخره کې یو آیت نیم په آخر کې نازل شوی وي نو هغه جدا خبره ده. نور عام صورت چې دی نو دا د مدینې په اولني دور کې نازل دی. واتقوا یوما ترجعون فیه الی الله، دا آیت چې دی نو علما ویلي دي چې دا د نبي صلی الله علیه وسلم د وفات د 9 ورځې مخکې یا د دې نه لږ زیات داسې اندازه باندې نازل دی. نو هغه ته مستثنا دی او دا نور ټول سورت بقره تقریبا په اولني هغه وهلت او په اولني اوقاتو د مدینه کې دا نازل دی. دا ډېر ناشنا سورت دی. مهمه خبر وزاله چې سورت البقره کې د څه شي نه بحث کیږي، دا موضوع د سورت او دې ته وی مقصد د سورت. نو دا څه شی له اهمه خبرې په دې کې کومه بیانېږي یا د هغې متعلقات. نو بعض علما وی چې په دې کې اهم موضوعات چې دي نو هغه 4 دي. دا ټول سورت په دغه 4 خبرو باندې روان دی او په هغې به چلیږي. اول توحید د الله چې دا د قرآن موضوع و، مخکې موږ ویلو توحید مسله، توحید الوهیت، توحید عبادت او دارنګې د هغې متعلقات چې کومې خبرې اترې دي نو هغه به په دې کې بیانېږي. سورة البقره کې یو موضوع مقصد چې دی هغه توحید د الله دی. دویم مقصد په سورة البقره کې هغه الرساله، د نبی صلی الله علیه وسلم رسالت پیغمبري دا به ذکر کوي او په دې باندې چې کوم شبهات دي د هغې جوابونه چې د هغه به کوي. درېیمه موضوع د سورت القتال فی سبیل الله، د الله په لار کې دم په 2مه سپاره کې راځي کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم، او دارنګې د هغې نه وروسته نور آیتونو کې الله رب العالمین د قتال مسله ذکر کړل، د جهاد قتال کول د الله په لار کې. ځکه مدینې دور کې په 2م کال د هجرت باندې د بدر غزا شوې ده او په 3م کال د هجرت باندې بیا د احد غزا شوې ده. نو د هغې هغه غزواتو هغه تذکره کوي وې، نو د قتال مسله پکې ذکر ده. او 4مه مسله په سورت بقره کې هغه ذکر د انفاق فی سبیل الله. دا ښایسته موضوعات دي چې دا د قرآن موضوع ده او د سورت بقره کې الله ذکر کړل، ذکر ته فسطاط القرآن وی. نو توحید، رسالت، قتال او انفاق فی سبیل الله دا 4 موضوعات دي د سورت البقره. بعض علما ویلي چې سورت بقره موضوع چې هغه شی دی هغه عرض الاسلام کله، د اسلام پیش کول د خلکو ته، ټول اسلام خلکو ته پیش کړی دی. په دې کې یو خبره دوه نه دي بلکې ټول اسلام چې کوم دی نو هغه الله رب العالمین په سورت بقره کې پیش کړی دی. لکه اسلام چې دی دا د 15 خبرو نه عبارت دی، نو هغه په دې کې ذکر دی. ایمانیات چې هغې ته عقاید وي او دارنګې عبادات پکې ذکر دي، ایمانیات، عبادات، نو دارنګې اخلاقیات دا په دې صورت کې چې هغه ذکر دي. او دارنګې معاملات او معاشرات، معاشره کې یو بل سره ژوند به څنګه تیری. او 6مه خبره هغې ته وی خلافت اسلامي. اسلام د دې 6 خبرو نه عبارت دی، ایمانیات دي، عبادات دي او اخلاق دي. نو ورسره معاشرات دي او معاملات، خرڅول اخیستل به څنګه کوې. وروسته آیت الدین راځي په هغې کې 15 احکام الله ذکر کړي دي. خرڅول اخیستل دې ته وایي معاملات. معاشره شریک ژوند به څنګه تېروو موږ، دا هم قرآن ښودلی د سورت بقره کې دا ذکر دی، شریک ژوند تېرول. نو دارنګې خلافت اسلامي، جهاد وکړي دې لپاره چې اسلامي خلافت قایم شي. نو خلافت چې کله قایم شو نو بیا به معاشره به بالکل جوړه شي او دا احکام چې کوم ذکر دي نو دا به بیا نافظ کېږي. چې خلافت نه نو احکام به نه شي نافظ کولی څوک. دا چې زور در سره طاقت الله درکړی وي نو ته به بیا د احکام نافظ کوې په خلکو باندې. نو وګوره عرض الاسلام، اسلام پیش کول دي ټولو
ټول اسلام پیش کوله. دارنګه بعض علما را لګیږي زموږ استادان بعضې هغه وایي چې سورة البقره کې مقصود شی هغه ایمان دی. ایمان او د هغې متعلقات دا به ذکر کېږي. اول سر نه الله ایمان ذکر کړی الذین یؤمنون بالغیب، او دارنګې وروسته نور آیتونه ډېر شی دي چې په هغه ایمان پکې ذکر دی او د ایمان متعلقات، ایمان په څه باندې خرابېږي، په څه باندې فاسدېږي خرابېږي، نو هغه یې ذکر کړي دي. او ایمان ته کوم شی ضرر ورکوي، ایمان ته کوم یو شی فایده ورکوي، ایمان په څه زیاتېږي، یقین کې زیاتواله وغیره، نو دا خبرې په سورت بقره کې ذکر دي. نو هغه وایي اهمه موضوع چې د هغه ایمانیات ذکر کول دي په دې کې، او د هغې متعلقات دي. سورت بقره چې موږ ویل چې دا د مدینې په دې اولني تر اوقاتو او وختونو کې نازل دی، چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینې ته هجرت وکړ، نو په مدینه کې او د مدینې په چاپېره کې څه قومونه آباد وو. یو خو په مدینه کې دننه مدینه کې چې دوه قومونه وو، یو ته وایي انصار او دویم دي مهاجرین. دا دواړه ایمان والا دي. مهاجرین خو هغه دي چې د مکې نه هجرت و خپل وطن او خپل ځای نه پرېښود او مدینې ته لاړ، دا خو مؤمنان دي. بل انصار دي چې دوی له ځایونه ورکړه او دوی د ځان سره په ځمکو او په باغونو کې شریک کړله، نو دغه مهاجرین انصار دې نه تعبیر کېږي په ایمان والاو سره. دا متقین دي، ایمان والا دي. دویمه ډله چې ده نو هغه د یهودو وه چې هغه د مدینې سره نږدې اوسېدله، یهودیان چې دا د اسلام سخت دشمنان وو. رسول الله صلی چې کله هجرت وکړو نو د دیو سره یې روغه وکړله چې موږ به په تاسو باندې غرض نه لرو، تاسو به موږ سره غرض نه لرئ، او موږ په تاسو باندې جنګ نه کوو، تاسو به موږ باندې جنګ نه کوئ، بس موږ د بار دشمن سره موږ پرېږدئ چې کوم قریش دي او نور مشرکان دي. نو د دې سره روغه جوړه وکړه چې یو بل باندې به غم غرض چې هغه نه لرو. بیا په دې یهودو کې درې ډلې وي، بنو نذیر، بنو قریظه او بنو قینقاع. دا درې ډلې چې دا په دې یهودو کې به وي، او په دې کې خپل مشران وو، خپل کسان وو. نو دا پکې بله ډله وه. درېیمه ډله چې ده نو په مدینه کې هغه به د منافقانو وه. مدینه کې مو مدینې سره غیر شاپېره علاقو کې منافقان پیدا شو چې دا په مکه کې نو، دا په مدینه کې وو. ځکه قانون دا د علماو وایي منافقان څه وخت کې پیدا کېږي؟ کله چې اسلام په ترقۍ کې روان وي. قرآن او حدیث دین او اسلام دین دا په ترقۍ باندې کله روان وي، په دغه وخت کې منافقان پیدا کېږي چې هغه د اسلام خلاف کوي او خلکو په زړه کې وسوسې اچوي او خلک د الله د لارې نه منې کوي. قسمه قسم حربې د اسلام په ختمولو باندې هغه به کوي. یو مونځ ظاهره کې مونځ هم کوي، کلمه هم وایي، نو ستا به ول یقین نه راځي او منځ کې هغه د اسلام هغه جړلې ختموي. دا منافقان وو. دا هم په دې مدینه او په مدینه غیر چاپېره علاقو کې دا وو. نو څلورمه ډله چې ده نو هغه ښکاره کافر او ښکاره مشرکان وو، لکه قریش وو او دارنګې د هغو سره بعضې ډلې چې هغه د نبي صلی الله علیه وسلم اول مقابله کوونکي خلک دغه وو. ځکه مکې نه یې ویستو او بیا د هغې د مقابلې لپاره بدر ته م راغلو، بیا د مقابلې لپاره احد ته م راغلو، احزاب ته م راغلو. دا قریش وو، کافر وو ښکاره، او دوی د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د صحابو او د مؤمنانو مقابله چې د هغې شروع کړله. نو الله رب العالمین د هغې تذکره په دې صورت کې کوي. مؤمنان هم ذکر کېږي، مهاجرین او انصار دا ایمان والا دي. د یهودو تذکره به په دې صورت کې کېږي. او دریم د منافقانو صفات الله رب العالمین په صورت بقره کې ډېر ناشنا بیان کړی دي چې د منافقانو صفت دا دی او دا دی، دې لپاره چې مؤمنان یې وپېژني او ځان ته وساتي د دې صفاتو نه، او منافقان وپېژني په دې صفاتو باندې. نو دارنګې قتال ذکر دی، نو قتال د چا سره؟ د مشرکانو سره. هغه ډله هم پکې ذکر د مشرکان معاندین، ښکاره کفر کوونکي، نو د هغې تذکره هم په دې صورت کې ذکر شوې ده.
الف لام میم دې ته وی حروف مقطعات. معنی دا هغه حروف دي چې دا په لوستلو کې د یو بل نه جدا جدا لوستل کېږي، جدا جدا، ځکه ته حروف مقطعات وي. او دا د اصطلاح د متقدمینو دا د مخکنو علماو دا اصطلاح ده. او د وروستنو علماو اصطلاح دا ده چې دې ته اسماء مقطعات وي. دا نمونه دي اصل کې، حروف نه دي، ځکه الف دا نوم دی د ا دپاره، لامون دا نوم دی د لا، او میمون دا نوم دی د م دپاره. نو هغه وی چې دا اسما دي، دې ته حروف ویل دا صحیح نه دي. لیکن دا اصطلاح ده چې هر یو استعمال حروف مقطعات او عام علما وي. دا تقریبا د 9 سورتونو په اول کې الله دا حروف ذکر کړي دي. د 9 سورتونو په اول کې الله رب العالمین دا ذکر کړي دي. او علما وی چې د دې نه تکرار ته حذف کې تکرار، نو دا حروف مقطعات ټول سوري 14 حروف مقطعات هغه ټول سوري هغه سوري 14. دا راجم دی په دې قول کې چې نص حکیم قاطع له سر، نص حکیم قاطع له سر. نو په دې کې دا 14 حروف دي تقریبا چې دا په دې کې ذکر دي. نو دا حروف مقطعات دي او د 9 سورتونو په اول کې الله رب العالمین راوړي دي. به د دې په معنا مراده باندې دا په ذهن کې کېنو چې د حروف مقطعات په معنا مراده باندې هغه باندې هیڅوک نه پوهیږي وا سوا د الله رب العالمین نه. ځکه ډېر علما د دې په اړه کې وایي چې الله اعلم بمراده، الف لام میم الله ښه پوهیږي په معنا د دې حروف باندې، داسې معنا چې راغلي د دې په مراد باندې الله ښه پوهیږي. د دې معنا مراد باندې بل څوک نه پوهیږي ما سوا د الله. علما ویلم دي چې د هر کتاب لپاره یو رازي، راز د الله د کتاب د قرآن لپاره راز چې دی نو هغه د حروف مقطعات دي. حم میم الف لام میم صاد نون دارنګه الف لام میم. نو دا د 9 سورتونو په اول کې شراغل دي. نو دا د قرآن کریم لپاره راز دی. لیکن دا عقیده به موږ تاسو لرو چې دا بې فایدې نازل نه دي، بلکې دې کې فایده شته دی. یو فایده چې هغه خو به دې کې دا ده چې علماو باندې امتحان دی چې عالمه ته په هره خبره باندې ځان پوهه کوي او په هره خبره کې تحقیق کې علم حاصلوي. ور حروف مقطعاتو کې به تحقیق نه کوي، د دې علم باندې ته نه پوهېږي، د دې په معنا مراده ته نه پوهېږي، نو دې کې بحث مه کوه. په معنا مراده د دې کې بحث مه کوه، ځکه هغې ته نه شي رسېدلی. نو دا امتحان دی په علماو باندې. او دویمه فایده عظیمه پکې دا ده چې په دې کې تنبیه ده په اعجاز د قرآن باندې، او دارنګې په دې کې تنبیه ده په تحدي د قرآن. هغه دا دی چې ای مشرکانو تاسو د قرآن مقابله کوئ او دارنګې د قرآن اعجاز نه منئ، نو راشئ تاسو چې کوم الفاظ وی دغه الفاظونه د قرآن جوړ دی، راشئ تاسو مقابله وکړئ که نه. دغه عربي چې تاسو کومه وی تاسو کومه ژبه چې ده دغه لغت، نو قرآن هم د دغه لغت نه جوړ دی. په دې کې نور الفاظ نشته دی، دا هم د عربۍ الفاظ دي. راشئ تاسو مقابله وکړئ که نه. یو صورت د قرآن په شان دی راوړئ، ځه 10 صورتونه راوړئ، ټول قرآن راوړئ نشئ راوړلی. یو صورت نشئ راوړلی نو 10 به څنګه راوړئ، چې 10 نشئ راوړلی نو ټول قرآن به څنګه راوړئ، نشئ راوړلی. نو په دې کې تنبیه وي په اعجاز د قرآن باندې چې دا هم د دغه حروفو نه جوړ دی او تاسو مقابله ګوره نشئ کولی. او نور ډېر حکمتونه د رب العالمین به پکې، ځکه محمل الفاظ په قرآن کې نشته دي چې په هغې کې د څه فایده نه وي. الله د هغې په حکمتونو باندې پوهېږي. دویم
بعض علما راګیږي او د دې هغه معناګانې کوي خو هغه احتمالي معناګانې دي د یو لفظ معنا کوي بعض علما وایي الف معنا الله لام معنا جبريل او میم معنا محمد صلی الله علیه وسلم ډېر تفصیل پکې دی خو موږ به چلن راخلو چې کوم کې فایده یې که نه پوره تفصیل خو دلته نه کېږي اوس معنی دا دی چې د الله د طرف نه په واسطه د جبریل باندې دا قرآن نازل دی او په محمد صلی الله علیه وسلم باندې نازل دی نو دې ته مخفف الفاظ وي او نور د یو لوی لفظ نه دا راخیستلی شوي دي لکه الف راخیستل شوی دی د الله او لام راخیستل شوی دی د جبریل که دی د لام نه او میم راخیستل شوی دی د محمد صلی الله علیه وسلم د نوم نه نو دا کتاب الله نازل کړی دی په واسطه د جبریل باندې دی په محمد صلی الله علیه وسلم باندې نازل دی دویم بعضې مفسرین وایي چې د الف لام میم چې دی نو په دې کې اشاره ده د الله نومونو ته الف معنی الله لام معنی لطیف او میم معنی مجید الله لطیف مجید الله لطیف مجید لام ښایسته معنی ده دریم بعضې وایي چې الف معنی الله او لام معنی الف معنی انا او لام معنی الله او میم معنی اعلم انا الله اعلم الف لام معنی ده زه الله یم او پوهېږم په هر څه باندې بعضې وایي دا د دې صورت نوم دی الف لام میم او بعضې وایي دا د نومونو د الله نه دی په اول کې الله رب العالمین ترغیب قرآن ته ورکړی دی د هغې 3 صفات یې راوړي دي ترغیب الى القرآن نه په اول کې او عظمت قرآن دا ذکر کوي په دې اول آیت کې عظمت د قرآن او ترغیب قرآن ته دا ذکر کوي او بیا د متقینو لپاره 5 یا 6 صفات چې د هغه ذکر کوي او بیا د هغې لپاره 2 فایدې ذکر کوي یو دنیوي فایده ده بل اخروي ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ذلك الكتاب دا چې دا تاسو اورئ نو دا پوره کتاب دی لا ريب فيه نشته دی هېڅ شک شبه په دې کتاب کې هدى للمتقين هدایت دی دا قرآن کریم دپاره د متقینو ذالکه کې اشاره ده هغه وحی ته چې هغه په مکه کې مخکې نازله وه ځکه مکي دور کې ډېر صورتونه په مکه کې نازل شوي نو ذالکه کې هغې ته اشاره ده او دویم ذالکه کې اشاره ده هغه وحی ته چې وروسته کومه نازلېږي دواړو ته ذالکه اشاره ده په دې باندې دا سوال دی مهم سوال دی چې طلبه او علما په دې پوهېږي چې ذالکه دا اشاره چې ده نو دا خو د بعید دپاره راځي هذا اشاره د قریب دپاره راځي نو قرآن خو نږدې دی اشاره تو په بعید سره ولې کړې ده اسم اشاره دی بعیده ولې راوړې ده نو هغې علما جوابونه کوي نو یو جواب پکې هغه دا دی چې ذالکه کې اشاره چې ده نو هغه قرآن ته دا چې کوم مخکې په مکه کې نازل دی یا نازلېږي هغې ته اشاره ده نو اگر که هغه نږدې دي په اعتبار د ذات سره لیکن بعد رتبي هغه پکې شته دی ذالکه کله اشاره کېږي بعد ذاتي ته او کله په ذالکه باندې اشاره کېږي بعد رتبي ته نو معنا دا د قرآن مرتبه ډېره اوچته ده او ډېره لرې ده نو ذالکه کې ځکه اشاره هغې ته وشوله دې ته بعد رتبي وایي مرتبه د قرآن ډېره اوچته ده الکتاب معنا دا ده چې دا 3 صفتونه شروع دي یو دا قرآن چې دی الکتاب پوره کتاب دی الکتاب معنا دا پوره کتاب دی نیمګړی کتاب نه دی بلکې پوره کتاب دی بل کتاب داسې نشته دی د قرآن نه ما سوا چې په هغې کې د هر څه راجمع وي قرآن داسې کتاب الله را لېږلی دی والحمدلله
چې په دې کې هر خبره ضروري چې زمونږ او ستاسو ته په دین کې ضرورت دی هغه قرآن کې شته دی. اگر که موږ ته به معلومه وي یا به نه وي، بعضو علماو له الله ډېر علم ورکړی، بعضو له درمیانه ورکړی، بعضو له ادنا ورکړی. علم کې درجې دي، تفاوت وي، لیکن دا عقیده به موږ ساتو چې قرآن پوره کتاب دی، زمونږ د هدایت دپاره دا الله پوره کتاب را لېږلی دی. زمونږ چې کومو خبرو ته ضرورت یې په دین کې الله پکې پوره بیان کړی دی. الکتاب دویم صفت دا دی لا ریب فیه، شک نشته په دې قرآن کې او په دې کتاب کې شک نشته دی. نور سورتونو کې راځي لکه حامیم سجده کې راځي لا ریب فیه من رب العالمین، د رب العالمین د طرف نه په دې کې شک نشته دی. کو شک پکې څوک کوي نو دا د هغې نقصان دی، دا د هغو کوتاهي ده، د هغو عیب دی چې هغه په قرآن کې شک چې د هغه کوي. دا ځکه وایي چې بعض علما په دې اشکال کې چې لا ریب فیه قرآن کې شک نشته دی، نو دا خو ډېر شک کوونکي په قرآن کې شته دی که نه، ډېر شک کوونکي دا په قرآن کې شته دی چې هغې په قرآن کې شکونه چې د هغه کړي دي او الله فرمایي شک پکې نشته. نو د هغې جواب دا دی چې لا ریب فیه د الله د طرف نه په قرآن کې شک نشته دی. قرآن په دې نفس الامر کې په دې کې شک نشته دی چې دا خلک پکې شک کوي، نو دا خو د دیو نقصان دی او د دیو عیب دی. نور الله رب العالمین د دې نه پاک دی. لا ریب فیه نشته دی شک په دې قرآن کې. بې ریب شک ته وي، خو هغه شک مع التهمه چې د هغې سره تهمت ملګری وي. ریب هغه شک ته وي چې د هغې سره به تهمت یو ځای وي. یو مطلق شک یو شک مع التهمه دی، نو دا مطلق شک هم پکې نشته، نو دارنګې هغه شک چې د تهمت ورسره وي نو هغه هم پکې نشته دی. لا ریب فیه په نفس الامر کې به دې کې شک نشته دی. کوم چې مشرکان به دې کې شک کوي چې دا به د الله کتاب نه وي، دا د نبي د ځان نه جوړ کړی دی او دارنګې جبریل د ځان نه جوړ کړی دی، دا شک کوي، نو دا شک د دیو په منزله د عدم شک دی. دا شک د دیو په منزله د عدم شک دی چې دا څه فایده پکې نشته دی، خو د هسې شکونه چې هغه کوي دا د دیو مرض دی. هدى للمتقین، دا قرآن کریم سراسر هدایت دی لپاره د متقینو. هدن معنا هدایت دی. علما په دې پوهېږي هدن دا نکره راوړله، په دې کې اشاره وی دې ته ده چې دا ډېر لوی هدایت دی. هدایت عظیمة، ډېر لوی هدایت په دې کې پروت دی، ډېر لوی هدایت. لکه حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي، تنوین کله د تعظیم دپاره یې که نه، نبی صلی الله فرمایي من نفس عن مؤمن قربة من قرب الدنیا، چا چې د یو مؤمن سړي نه یا د یو مؤمن زنانه نه یو د دنیا غم لرې که، هغه په یو پریشانۍ کې دی او تا ته یو غم لرې که، ورغلې کومک دې سره وکړو، ځان سره دې روان که یو کار دې له وکته، د هغه ټینشن ختم شو. هغه د یو مصیبت کې دی په هغې کې دې سره مدد وکړو، بیمار دی ډاکټر له دې بوتو، قرض پې دی پیسې دې ورکړلې، هغه قرض یې خلاص شو، نو هغه باندې یو غم مصیبت دی هغه دې تا لرې کړه، د دې ډېر لوی اجر دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي نفس الله عنه قربة من قرب یوم القیامه، الله رب العالمین به وایي د ده نه نفس الله عنه قربة، الله رب العالمین به د ده نه ډېر لوی غم لري کې په ورځ د قیامت باندې، دا به په یو غم کې راګیري، یو پریشانۍ کې به راګیري، الله رب العالمین به هغه پریشانۍ لرې کړي. ولې په دنیا کې د یو مسلمان سړي یا زنانه نه پریشانۍ لرې کړې وه، مدد یې ورسره کړی و، منډه یې ورسره واړې وه، کار یې ورله کتلی و، هغه پریشانۍ ختمه شوې وه، نو قیامت په ورځ به دا راګیري، الله رب العالمین به د ده نه پریشانۍ لرې کړي. دا ډېر ښه حدیث دی، اشاره دې ته ده چې د مؤمن مسلمان سره منډه وال پکار دی، هغه په یو پریشانۍ، یو غم، یو درد، یو بیمارۍ کې دی او ته ورشې د هغه سره منډه تل ووایې، نو دا ډېر لوی ثواب لري، الله به ستا پریشانۍ د قیامت په ورځ باندې ختمې کړي. هدن دا قرآن کریم سراسر هدایت دی، اول نه تر آخره پورې، که د دې قصې دي، که د دې احکام دي، او که د دې مثالونه دي، او که د دې کې وعظ نصیحت خبرې دي، دا ټولو کې هدایت دی، خو للمتقین دپاره د متقینو،
کوم کسان چې د تقوا اراده لري د هغو دپاره په دې کې هدایت چې هغه پروت دی. په دې باندې یو اشکال دی چې مهم اشکال چې متقین خو هغه خلک دي چې هغو ته الله هدایت کړی دی، نو څنګه قرآن کریم د هغو دپاره هدایت شو؟ نو جواب د هغې نه دا دی چې یو جواب دا دی چې متقین په تقوا کې ډېرې درجې دي. نو ادنا درجه تقوا والا ته هدایت کی قرآن بڑے مرتبه ته رسي، بیر هغه نه پس بڑے مرتبه ته رسي. نو متقین لپاره ځکه هدایت دی د ادنا درجه او د ښکته درجه نه بڑے درجه ته رسي. دویم بعضې وایي د متقین نه مراد چې هغه منیبین دي، المنیبین الی الله. هدى الله قرآن کریم هدایت دی للمتقین د هغه کسانو لپاره چې هغه انابت کوونکي دي الله تعالی ته. الله د حق هدایت هغه انسانانو ته کوي چې په هغې کې ضد او عناد نه انابت پکې وي، الله طرف ته راګرځي. او درېیمه معنا بعضې کوي چې هدى للمتقین هدایت دی د پاره د هغه کسانو چې هغې اراده لري د دې چې موږ کې د تقوا پیدا شي. د تقوا اراده د چا وي نو دغسې خلکو دپاره دا قرآن چیرې هدایت دی. نو په دې باندې بیا سوال دی چې هدایت د متقینو لپاره دی نو د غیر متقینو لپاره نه دی. څو قرآن کو د ټولو خلکو لپاره هدایت الله رالیږلی دی او دلته الله متقین ذکر کړي چې د دې لپاره هدایت دی. نو چې متقین څوک نه وي نو هغې لپاره به هدایت نه وي. نو جواب د هغې نه دا دی چې دلته یو جانب حذف دی، هدى للمتقین وللغیر المتقین، دغه حذف کړی دې ته اکتفا وي په اصطلاح د علماو کې دې ته اکتفا وي. هدایت دی قرآن د متقینو لپاره هم او د غیر متقینو لپاره هم. دویم علماو متقین ځکه خاص کړي چې للمتقین کې دا لام دپاره د انتفاع دی. معنا دا ده هدایت د ټولو خلکو دپاره دی، خو د دې هدایت نه فایده چې اخلي فایده انتفاع دا صرف متقین ته اخلي. متقین دا فایده د دې نه اخلي. او بعض وی د متقین نه مراد هغه خلک دي خاشعین چې هغه د الله نه یریږي. نو بیا معنا بالکل صحیح ده. قرآن هدایت دی د هغه خلکو لپاره چې هغه د الله نه یریږي. کومو کسانو کې چې د الله یره موجود وي نو قرآن په وجه هغو ته هدایت کېږي. یو سړی د الله نه یریږي نه د قیامت نه یریږي نو د هغه دپاره قرآن به هدایت نه دی، ځکه هغه هدایت د قرآن نه اخلي نه. نو کومو کسانو ته فایده میلاویږي کومو کسانو کې چې تقوا وي د الله رب العالمین یره پکې وي نو دغسې خلکو لپاره قرآن چیرې هدایت دی. بیا په تقوا کې درې څلور یا پنځه مرتبې دي. یو تقوا چې دی نو دا دې ته وي چې سړی د شرک او د کفر نه ځان بچ کړي، دې ته مرتبه د ایمان او د اسلام وي. متقی هغه انسان ته وي چې کفر نه کوي او شرک نه کوي، د الله سره برخداران نه جوړوي، اولیاء بزرگان او دارنګې پیغمبران دا د الله سره شریکان نه جوړوي. دا متقی دی په اوله معنا باندې په اوله درجه کې. دویم متقین دویمه مرتبه د تقوا هغه دا ده چې سړی د کبیره ګناهونو نه چې دا ځان ساتي، کبیره ګناهونو نه. نو دا دویمه مرتبه د بیا د تقوا ده. کبیره ګناهونه چې هغه نه کوي، په ګناه باندې همیشوالی چې هغه نه کوي. او دریم درجه د تقوا چې هغه دا ده چې سړی د کثرت مباحاتو نه ځان ساتي. د کثرت مباحات یو شی مباح هم دی خو هغه ډېر نه استعمالوي، چې بس دا کار مباح دی هغه مې استعمالوي او دا کار مباح دی هغه مې استعمالوي. که نه د کثرت مباحاتو نه ځان چې هغه ساتي نو دا درېیمه مرتبه بیا د تقوا ده. اول چې د شرک او د کفر نه ځان ساتي، دویم د ګناهونو غټو ګناهونو نه ځان ساتي، او څلورم بیا دا سره ملګری که چې د وړو درېیم چې د وړو ګناهونو نه ځان ساتي، صغیره ګناهونو نه. او څلورم چې د هغه دا دی چې د کثرت مباحاتو نه ځان ساتي، ډېر مباحاتو نه ځان چې د هغه شي کې ساتي. او بله مرتبه چې د هغه پکې دا دی چې د شبهاتو نه ځان ساتي. شبهات په یو شي کې شبهه ده چې هلکه دا کار به جایز وي که ناجایز، زړه کې مې شبهه ده، بس هغه پرېږدي.
یو حدیث کې دا راغلی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ته حقیقت د ایمان ته هغه وخت پورې نشې رسېدلی چې څو پورې ته چې په کوم شي باندې څه باک وي او څه شبه پکې وي د هغه نه ته ځان وساتې په دې وجه باندې چې زه چېرته په حرامو کې واقع نه شم. هلکه دا شی چې دی دا خو نفسي مباح دی خو لږ شبه پکې ده زه ترې ځان ساتمه ځکه داسې نه چې د دې د وجې نه زه په حرامو کې واقع نه شم. اگر که دا شی فی نفسي مباح دی خو که په دې کې زه واقع شم نو ما سره دا یره ده چې بیا به زه په حرامو کې واقع شم نو د دغه مباحاتو نه مې ځان بچ کوي دې ته متقی به ویلی کېږي. دارنګې متقي تعریف چې دی نو په حدیث کې هم راغلی دی او دارنګې په کتابونو کې هم شته ډېر تعریفونه علماو کړي متقي چا ته وي. خو لنډه دا د متقي هغه انسان ته وي چې هغه د الله طاعت کوي د الله بندګي کوي د الله د حکمونو او د اوامرو تابعدار وي او د الله د نافرمانۍ نه ځان بچ کوي. بس دا لنډه خبره به موږ راواخلو چې په نورو خبرو به تاسو نه پوهېږئ. دقې ته متقي ویلی کېږي. متقي چا ته وي چې د الله طاعت او بندګي کوي د الله د اوامرو پابندي کوي او الله چې د کومو شیونو نه بند کړي موږ او تاسو د کوم شي نه منع کړل چې هغه ګناهونه دي نافرمانۍ دی دې نه یو سړی ځان ساتي طاعت او عبادت هم کوي د ګناهونو نه ځان ساتي نو دې ته متقي ویلی کېږي. عمر رضی الله عنه یوه ورځ باندې کعب الاحبار رحمه الله ته وویل چې دا د یهودانو عالم و روسه زمانه کې ایمان راوړی و روسه زمانه کې تابعینو دور کې نو ډېر وجه صحابي نه دی او تابعي دی کعب الاحبار رحمه الله. هغه نه یې تپوس وکړو چې دا تقوا څه ته ویلی کېږي تقوا نو هغه ته مثال بیان کړ ویې فرمایل چې ای عمره ته په یو ازغېداره ځمکه باندې تلی داسې ځمکه چې هغې کې ازغي وي او ازغېدار بوټي پکې ولاړ په داسې لار باندې تلی هغه ویلې او نو په دغسې لار باندې چې ته ځې چې دې طرف ښي طرف او ګس طرف ته ازغېدار بوټي وي نو ته څنګه په دغه لار باندې په کومه طریقه باندې تېرېږي دقه طریقه باندې چې تېرېږي دې ته تقوا وي. معنی دا ده چې ته په دې ازغېدار باندې نو یو طرف نه ځان بچ کړې چې لکه دا جامې مې دې ازغېداره ونه کې ونه نښلي د بل طرف باندې لکه په دې کې ونه نښلي په دې بل طرف باندې چې زه بیا لکه په دې کې مې دا کپړه ونه نښلي نو ډېر په احتیاط باندې ته چې هغه مزل کوي نو دقې ته تقوا وي. متقي سړی زنانه به هغې ته وایي چې ډېر په احتیاط باندې به زندګي تېروي هلکه په دې ګناه کې واقع نه شمه دا فتنه ده په دې کې واقع نه شمه هلکه دا فتنه ده په دې کې واقع نه شمه دغسې د یېرې ژوند چې تېری او په احتیاط باندې دې ته تقوا ویلی کېږي. او دا ډېر کم انسانان به الله دې معافي وکړي چې هغه په دې طریقه باندې ژوند تېروي چې د احتیاط زندګي هلکه په حرامو کې واقع نه شمه په ګناهونو کې واقع نه شم په شرک او کفر کې فتنو کې واقع نه شم نو دغې ته ویل کېږي متقي. نو دا د قرآن کریم درې صفتونه شو. یو قرآن پوره کتاب دی دویم په قرآن کې شک نشته دی په قرآن کې څه عیبونه او نقصانونه نشته او دریم قرآن کریم چې دی نو دا سراسر هدایت دی اول نه تر آخره پورې او د قرآن د هدایت فایده چا ته رسېږي هغه کسانو چې هغه د الله نه یېرېږي هغه کسان چې هغه کې انابتي ضدین عنادین نه وي ځکه چې کوم انسان کې ضد او عنادي دغسې خلکو ته غالبا الله هدایت چې هغه نه کوي. بیا د متقینو پنځه صفات چې هغه راوړي هغه به بیا بیان کړو انشاءالله تعالی. نن د لږ ټیم واخلو ځکه چې ستاسو هم ضرورت دی بیا به سبا نور انشاءالله بیان کړو. سبحانک اللهم وبحمدک اشهد ان لا اله الا انت